تاسو نه ریکوست دی که دا ویډیو د باندې ښه ولګي دا ویډیو لایک او دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تصور وکړئ چې یو سهار تاسو پاسئ او پوره دنیا نه خلک غیب شوي نو څنګه به وي؟ نو یو پارت د سلیمان وښیي چې سلیما کې خلک مووي ګوري، په هغې کې چې کم کس دا ریلونه بدلوي د هغه سر ته یو ټارچ لګېدلی، نو هغه راپاسي خپل روټین مطابق هر سره چیک را چیک کړي چې هر سره صحیح دي. خپل ټیبل ته کښېني او یو کتاب راواخلي چې په کتاب کې دی پړهی شروع کړي، نو په کتاب کې دی دا صفحې اړوي، نو په هغې کې یو داسې صفحه راشي چې په هغې کې لیکلي چې د نن نه 500 کاله مخکې د یو کلي ټول خلک غیب شوي دي او تر ننه پورې تر هغې خلکو پته نه ده لګېدلې. دې ته دا هسې یو افسانه کهاني ښکاره شي. د ده خپل سر ته یو ټارچ لګېدلی، دی راپاسې ریل بدلوي، نو اچانک په دې کې په دې پوره سلیما کې تیاره شي، خو د ده سر ته ټارچ لګېدلی دی حیران شي چې اخر دا څه تیاره شو او څه چلو شو. دی راشي اخوا دېخوا تماشه کوي چې دا ولې دا تیاره شو. دی هغه سلیما ته راشي، هغې کې یو کس هم نه وي چې کومې کې د یو غنټه مخکې دنیا خلک تلل او راتلل. دی چې وګوري په هغې کې صرف د خلکو کپړې پرتې، باقي پکې هېڅ هم نه وي. ولې چې دا ټول خلک غیب شوي دي، اوس یو غنټه مخکې دنیا خلک وو، اوس پکې هم نه. دی حیران او پریشان شي چې آخر دا څه ماجرا ده. دی اخوا دېخوا ګوري، په دې کې یو کس هم نه، صرف پکې یو سکوټر ګاډی چې هغه پاتې شوی د هغه سره هم یو ټارچ وي، هغه پاتې شوی او دی پاتې شوی. دا دواړه پریشانه شي چې آخر نه آخر دا خلک چېرته لاړل. او په دې کې د سکوټر ګاډ ته ګوټ کې یو څه شی ښکاره شي. دی وایي چې دا څه شی دی، چې څنګه د هغې خوا ته ځي، د ده دا ټارچ هم بلیپینګ شروع کړي او چې سکوټر ګاډ د هغه ځای نه غیب شوی، صرف د ده کپړې پرتې او ټارچ یې پروت دی. پریشانه شي چې آخر دا سکوټر ګاډ والا چېرته غیب شو. په دې کې د هسپتال یو سین وښیي چې په هغې کې د روز میری په نوم یو ډاکټر یې، هغه چې وګوري په هسپتال کې تیاره شوې ده او په کوم بیډ کې چې مریضان پراته یو مریض هم دی، صرف په یو روم کې اپریشن تیټر کې یو رڼا یې په هغې کې یو مریض پروت دی چې دا وګوري هغه هم مړ شوی. ولې چې بجلي پکې تل وه. په دې کې هم تیاره شي چې دا کله وګوري نو هغه مریض هم د دې د مخې غیب شوی وي، صرف د هغه کپړې پرتې وي. دا ډېره سخته ویرېږي او چغه کوي چې آخر دا څه ماجرا ده. دا په دې یره کې دا پوره هسپتال چیک را چیک کړي او چغې وایي د یرې نه هېڅوک هم په دې هسپتال کې نه وي. دا هم ډېره سخته پریشانه او چې یا خدای پاکه دا خلک چېرته لاړل په دې ځای کې، جاړي د یرې. په دې کې یو کس وښیي چې هغه سهار پاسي او هغه ته بمبتیانې جلېدل، هغه چې راپاسي وګوري چې راشه زه خپل ګرلفرینډ ښه کافي ټایم وشو، زما معشوقه ته اوسه پورې ولې رانله. دی فون مون کوشش وکړي، فون کې هم سګنلې وګنلې او نه پکې څه لایټ وي. دی پریشانه شي چې راشه آخر خپل اوفیس ته لاړ شي چې اوفیس کې وګوري هلته کې یو کس هم نه وي چې دی بار روډ ته راوځي. په روډ کې صرف ګاډي ولاړې او د خلکو کپړې وي پکې، باقي پکې یو انسان هم نه وي. دی د اخوا دېخوا ګوري چې د نن نه یو ورځ مخکې دنیا خلک وو، د ده شاته یو پلین هم راپرېوځي چې هغه تباه شي. خپل د معشوقه اوفیس ته راشي چې هغه وګورم نو په اوفیس کې هم یو کس هم نه وي. دی هم اخوا دېخوا وګوري خو دې کې یو کس هم نه ښکارېږي. دا پوره اوفیس بالکل خالي پروت وي، لکه چې دې ته خو څوک راځي نه. دی ټلیفون کوشش کوي، ټلیفون هم سګنل یې کار نه کوي چې زه خپل معشوقې ته فون وکړم، خو د ده سګنل یې کار نه کوي. په دې کې سهار شپه شي او دا 72 غنټې پکې تېرې شوي او یو کس هم په دې دنیا کې نه وي، پته یې نه لګي. دا ټول خلک پریشانه وي چې آخر دا څه ماجرا ده. په دې کې صرف یو څو کسان پاتې شوي. یو کس دته د ګاډۍ شیشه وټکوي چې دا ور کولاو که زما لایټر بندېدو والا دی. دی ورته د یارې نه شیشه ښکته نه کړي چې لږ ساعت وشي دی وګوري نو هغه کس هم غیب شوی وي، صرف د هغه کپړې وي. دی دا ګاډی سټارټولو کوشش وکړه خو دا ګاډی سټارټ نه شي. دی راکوشي دی وایي زه بل ګاډی وګورم، خو دته یو ماشوم وی چې هغه دته شاته بد ګوري او د دې ماشومې سره هم ټارچ وي. دا لږ د بل ګاډي په کوشش کې چې زه څه طریقې سره ګاډی سټارټ کړم او له دې ځای نه وځمه، خو یو ګاډی هم نه سټارټېږي. دی ډېر پریشانه شي، دته مخامخ یو کلب ښکاره شي، په هغه کلب کې دننه رڼا وي. دی وایي چې راشه دې کلب ته ورشه. دی چې دننه راشي چې وګوري په دې کلب کې هېڅوک هم نه وي، صرف د هغو کپړې پرتې وي او نور سامانونه پراته وي خو هېڅ هم نه وي. دی شراب وڅکي. دی چې کته وګوري چې دی کې دا رڼا د څه ځای نه ده، دا کته ګودام کې جنریټر چلیږي چې د هغې د وجې په دې کې بیک اپ رڼا وي. دی چې راشي وګوري دا جنریټر چې کوم وي دا هم په آیلو چلیږي، نن یې درېیمه ورځ وي، په دې کې هم آیل ختمېدو والی لږ ټایم پکې وي. دی وایي چې دا جنریټر هم بند شو، په دې کلب کې به هم تیاره شي او که په دې کې زه ایسار شم زه به غیب شم. خو دته شاید ماشوم ورته لیپیټر نیولی چې له دې ځای نه په حیا عزت وځه، دا زما د مور او زما د پلار دا زموږ پروپرټي ده او ته دې ته څه نقصان نه شي ورکولی. خو دا هلک ورته وایي زه تا ته نه نقصان در کوم نه ستا د پروپرټۍ ته څه نقصان کوم، خو زه خو ځان له پریشانه یم چې له دې دنیا نه دا خلک څنګه غیب کېږي.
ډېره د هلک سره ناستې ګپ شپ ورسره لګوي. د هلک ورته وویل چې زما مور وه 3 ورځې مخکې چې دا بلیک آوټ وشو دا ټول خلک غیب شو، ما او زما مور پاتې شوي ولې چې موږ د جنریټر رڼا کې وو. خو زما مور بیا لاړه چرچ ته چې زه څه مدد راولم، خو د هغې درېیمې ورځې د زما مور ته اوسه پورې پته ونه لګېده چې هغه څه شوه او دا چرچ سره غیبه شوې ده. په دې کې خیال وکړي نو دا سپوږمۍ چې څومره وي دا زر ته زر راخیږي او ورځ زر ختمېږي. دا هلک هم پریشانه وي چې آخر دا څه ماجره ده چې ورځ زر ختمېږي او شپه چې ده دا ډېره زر راوخیږي. نو په دې چل کو دا چل وي نو دا موسم خو به ډېر زر بدل شي او یخنیانې به ډېر زر ولګي په دې ځای کې. په آخر دا څه ماجره ده ده په سمجھ کې نه راځي، پریشانه وي. دا هلک د ماشوم سره خبرې کوي، لګیا وي چې یار اوس د دې خو موږ له زبن نه راځي، آخر دا څه چل وکړو. ور دې ته نه به لاړ شو شیکاګو ته چې هلته کې ساینسدانو ته به ووایي چې آخر په دې دنیا کې او په دې خلکو سره څه چل شو، څنګه خلک غیب شو. پورته به لاړ شو هلته ساینسدانو ته به دا هر سره ووایي چې دنیا کې د خلکو سره څه چل شو. په دې ګرمه ګرمۍ کې اقجنۍ هم راشي چې کومه په هسپتال کې وي او د چا سره د هغې د سترګو مخامخ خلک غیب شوي وي. هغه ډېره پریشانه وي چې زما د هسپتال نه پهله زما د سترګو مخامخ ټول خلک غیب شو او د هغې نه بعد چې زه کله خپل کور ته لاړم نه زما خاوند او نه زما بچی و. دا پسې تماچه راباسي خو ده داسې طریقې سره شانت کې دې ته و چې دا ټول خلک دقسې غیب شوي دي. دا ورته خپله کیسه وکړه چې زه صرف لږ ساعت له راووتم بهر ما په لایټر باندې سګرټ جلاوه نو په دې کې د ګاډو د اکسیډنټونو اوازونه هم رالل او چې زه کله هسپتال ته لاړم نو دننه پکې ایسوم نو زه په منډه خپل کور ته چې سهار لاړم نو زما په کور کې نه زما خاوند او نه زما زوی، زما پوره دنیا تباه شوه او پته نه لګي چې دا خلک چېرته غیبېږي. خو په دې کې ورته دا یو ووایي چې په دا ماته ښکاري چې دا ایلین دی او ایلین دا انسانان ټول غیبوي خپل دنیا په دې دنیا کې بساوي ولې چې هغو دا خلک ختم کړل. په دې کې یو کس وښیي اسلیمه والا چې هغه په یو بس سټاپ کې د سولر لایټ وي هغې ته راشي خو هغه د بېهوشه کېدو نه مخکې چغه ووایي ده دا چغه واوري. دا هلک خو نه ځي خو دا جنۍ ورته ووایي چې ورشه کېدی شي چې څوک په مصیبت کې وي او د هغه مدد وکړي چې راشي. دا هلک ټول زخمي او رپېږي. دا هلک یې څه طریقې سره د رڼا ته ځان سره راولي، کله ته یې راولي د دې په رڼا کې دا جنۍ مدد وکړي، ماشوم ورته مدد وکړي چې ده ته رڼا شي. دا هلک راولي په یو رڼا لاندې سملی نو هغه ده ته قصه وکړي چې زه د شپې داسې زما سره ټارچ و خو زما دومره صرف ما ولیدل چې زما په سر باندې چا وار وکړو او زه یې بېهوشه کولو کوشش وکړو خو زما سره که رڼا نه وی نو زه به یې وژلی وم خو ما څه طریقې سره د هغه نه ځان بچ کړه او زه دقې رڼا ته راورسېدم. او دا چې هر سړی دی دا د شپې په تیاره کې په انسان باندې حمله کوي ولې چې د رڼا نه دوی یریږي او دوی په دغه تیاره کې انسانان ختمولو کوشش کوي. خو دا ایلین دی، دوی په د انسانانو په دنیا باندې قبضه کول غواړي ځکه چې دوی په ورځې کې نشي راوتی، دوی همیشه په شپه کې راوځي. او که چېرې زه دې رڼا ته نه راغلی خو زما به هم نن خیر نه و، زما سترګو مخامخ پوره سلیمګانې چې دي هغه خالي شوې او پته نه لګي چې دا خلک څنګه د ایلین د شپې پې اټیک وکړي او خلک دنیا که دنیا دلته کې دا ښځه وي دا ځان له پریشانه وي چې دا به اوس موږ څه کوو. خو دوی یو پلان جوړ کړي چې موږ که د رڼا نه لر شو خو دا ایلین به موږ هم غیب کړي او موږ به هم چاته څه چل به راسره وکړي. خو موږ له دې ښار نه بل ښار ته شیکاګو ته تلل غواړئ، هلته سیاستدان دي هغو ته به موږ دا ټوله قصه وکړو چې څنګه دا ایلین په انسانانو باندې اټیک کوي او انسانان ختموي. د دې ټولو په دې اتفاق وشو خو په دې کلب کې چې د جنریټره بجلی چې وي هغه هم بندېدو باندې راغلی بجلی بنده شي. دوی راکوشي ښکته جنریټر روم ته چې آخر دا ولې د دې 3-4 ورځو نه لګاتار دا جنریټر چلېږي. دې کې ورته دا کس ووایي چې ما داسې یو بوک پړاو کړی په هغې کې لیکلی و چې د نن نه 500 کاله مخکې خلک دنیا نه غیب شوي او دنیا ته د هغې خلکو په باره کې الله پته ولګېده چې کله هغو له سپلای ویوړه نو چې کسان لاړل نو په هغې کې یو کس هم نه و. نو ما ته دا هسې دا بوک یو افسانه ښکاره شوه خو چې اوس زموږ د دې خلکو سره دا چلو شو زما په هغې یقین وشو چې دوی 500 کاله د ایلین بیا په دې دنیا رالل او په انسانانو باندې اټیک وکړو ولې چې د دوی ځای چېرته لرې دی کو نږدې وی خو دوی په مخه راتلل. خو که هر څه دا ایلین دی او دا د انسانان ختموي او د انسانانو په دنیا باندې خپله قبضه جمعوي. ملګرو که دا ویډیو تاسو د دې ځای پورې کتلی ستاسو نه ریکویسټ دی چې دا ویډیو لایک او دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو دی لږ جنریټر له لتې ورکولې د غوسې نه خو دی خوږ شو پکې پخپله او دی راولي دغه رڼا ته بیا سم دی ولې دی خوږ وي. دلته کې دا نور هم پریشانه وي چې آخر داسې چل دی. دا یو کس چې وګوري چې په نیوز کې ما پړاو کړو چې په هغې کې ویلو چې بای ځان سره رڼا لازمي کېدی که ټورچ که لیټري کو تا سره دا رڼا نو بیا تا ته څه نه کېږي. او دا میسج هم دی ته د شیکاګو نه راغلی ولې چې هغو ته د پیله نه پته وه چې
د ایلین چې اټیک کوي په انسانانو باندې الکتریک چې څومره فیوزونه وي دا ټول بند شي خو ټارچ داسې یو شی دی ټارچ او لیټر چې دا په اسانۍ نه بندېږي نو په دې په ذریعه باندې به تاسو محفوظه وئ دې کسانو ته وایي چې موږ له څه طریقې سره د دې ځای نه شیکاګو ته لازمي ورته غواړي که نه موږ به زر ته زره ختم شو ولې دا رڼا نن ده او که سبا ده دا رڼا په موږ پسې بندېږي او دا ایلین به موږ نه پرېږدي په دې کې دا فلیپینګ دا لیټ شروع کړي ده په خپله د پیله نه هم یېرېدلی وي خو دلته کې دو خاص زیات ویېرېږي چې څه طریقې سره موږ له یو ګاډی پکار دی چې دا ګاډی په ذریعه به موږ د دې ځای نه وځو خو موږ به د ورځې او د شپې دواړو کې سفر کوو دو راشي اوس ګاډی ګوري چې موږ څه طریقې سره ګاډی وګورو دوی ته یو ګاډی میلاو شي دوی له دیکه ورکوي په دې کې دا ماشوم د دې هلک سره یې د په سر کپړه یخي او دی ته وایي چې ته کښېنه بېهوشه کېږه ما خو دی دې بېهوشه شي دا ماشوم لاړ شي سوبا چې څو راوړمه په دې کې دا هلک چې کوم وي د دې الوسیلیشن مخې ته کېږي او دلته کې دا دوه ګاډي له زور ورکوي دیکه ورکوي چې دا موږ څه طریقې سره دې کلب ته نږدې کړو او دا ماشوم او دا بل هلک پکې دغه کړو دلته یو ماشوم سره ټارچ ښکاره شي د دې ماشومې ته اواز وکړي چې دې خوا راشه خو دا ماشوم ورته ګوري او دو پسې خواله نه ځي دوی ورته ډېر اواز وکړي چې دې خوا راشه دې خوا خو دا ماشوم ردونه په شا وتښتي دغه ځای نه لاړه شي دوی پسې منډه ووایي خو دوی نه دا ماشومه لاړه شي په دې کې د هلک نه دا ټارچ وغورځېږي ده څنګه ایلین د ښکۍ خو دا جنۍ ورته زر د ګاډي لایټ ولګوي دی بد چیرې د لایټ د وجې دوی په خپله دلته کې دا بل هلک چې کوم دی په ایلیسن کې دی وایي چې یار هغه ماشوم قسم ایلین وخوړو ډېره د سوچونو کې بدل شوی او دته د ایلین څه عجیبه عجیبه نظارې ورته ښیي چې دی د دغه نه پاسېدلی دی په یو ماشوم پسې ګرځي خو ماشوم نشته هغه هم ایلینو تښتولی دی دی په دغه سوچونه فکرونه کې ده پسې لایټونه یو لایټ بندېږي نو په ده باندې اچانک تیاره شي خو چې د دې چې په کوم کلب کې پروت وي په هغه کې کلب کې صرف بیا راته کپړې وي هغه ایلین دی هم د ځان سره ویسي او په اصل کې چې هغه ماشوم راشي چې وګوري هغه ایلینو دا سړی غیب کړی دا ماشوم یې نه غیب کړی ولې دا نظاره ایلینو دې کس ته ښووله دلته کې دوم د دې ګاډۍ خواته ناست یو دغه رڼا باندې ځان ساتي چې هسې نه کو د موږ ته تیاره شوه او بیا زموږ دواړو هم خیر نشتی او دې ګاډۍ چې کوم لایټ وي دا هم فلکچویټ کوي بندېدو والی وي دوی په څه طریقې سره دغه ځای نه ځان وباسي او وخت آفس ته راشي ځان ته رڼا جوړه کړي چې موږ ته تیاره شوه خو بیا زموږ هم خیر نشته ولې چې ایلین په تیاره کې په انسان باندې اټیک کوي دوی چې داسې څه شی پیدا کړو چې هغه کې روشني وي یا زموږ داسې څه شی پیدا کړو چې هغه د شرابو وي که هر څه وي خو چې اور ورته لګي دلته کې دا جنۍ چې کومه وي دې ته هم ایلین د دې هغه ماشوم وښیي د هغې اواز دې ته راځي په دې کې چې دا کس وګوري هغې ته تیاره شي هغه هم د ایلین غیبه کې دا ښځه هم غیبه شي صرف دا هلک پاتې شي او هغه ماشوم پاتې شي دی په دې ماشوم پسې لاړ شي درته ووایي چې ټول غیب شو خو صرف ما دا پاتې یو او موږ له څه طریقې سره رڼایي پکار ده چې موږ په دې ګاډۍ کې له دې ځای نه وځو په دې کې دوی دا ګاډی سټارټ کوي روان شي دا ماشوم چې کوم دی هغه چرچ ویني کوم چرچ ته چې د مور ننوتي دی وایي چې زما مور په دې چرچ کې ده او زه به په خپل مور پسې لاړ شم اب هم د ځان سره کوم دا کس ورته ډېره زیاته چغه ووایي چې مزه دا ایلین دی تا خپل ځان ته راغواړي خو دی ونه مني د هلک ته هم د دغه ځای نه لاړ شي دا ګاډی سټارټ کړي خو چې ده صبر ونه شي چې راشه دا ماشوم دی دا خو به دا ایلین مړ کړي او دی واپس په دې ماشوم پسې راشي او دا ګاډی د چرچ ته رادننه کې رڼا پکې چې ایلین یې څنګه وړي دی دې بچ کړي دې ماشوم ته چغه کړي چې دی خو راشه او دا ماشوم ورته وایي چې نه ما ته زما د مور اواز راځي دی ورته ووایي چې دا ستا مور نه ده دا ایلین دی او تا به په څه طریقې سره دا ایلین به تا بوځي خو دا ماشوم د ده نه ښه دننه وتښتي دی ورته د ګاډۍ لایټ لګولی خو دا لایټ هم غیب شي او دا کس هم د لایټ سره غیب شي دی چې وګوري په دې کې تیاره شي خو دی بمباتیانې جلې کې دی د بمباتیانو خواته په دې کې سهار شي د بچی په دې چې د خواته اوس هم دوه درې بمباتیانې چلاوی دی دی چې دغه چرچ کې سهار شي راپاسې ده پسې هغه ماشومه راشي کمې سره چې ټارچ وي دا ماشومه ورته وایي چې زما سره دا سولر لایټ دی د دې د وجې زه بچ یم او نور چې څومره خلک وو هغه ټول دی دغه تښتولي دي ایلینو دا ماشومه دته ووایي چې د دې ځای نه موږ له وته غواړي دا کس ورته وایي چې شیکاګو ته به موږ لاړ شو او ګاډۍ ماډۍ که خو نه ځي دوی په یو ګوړه باندې کښېني ملګرو ستاسو نه ریکویسټ دا ویډیو لایک چینل ضرور سبسکرایب کړئ